السلام علیکم ګلالو ملګرو، زه خورشید قاسمي د سوات لابټ نه یو ځل بیا تاسو ته مخامخ یم. ملګرو، زه به خپل نظمونه، خپل غزلې، خپله شاعري ستاسو مخې ته د ویډیو په ذریعه د خپل یوټیوب چینل نه ورکوم. نو تاسو مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. یو کلام در سره شریکوم. د پاک وطن په بدنامۍ غزل لیکلی نشم، د مسلمان په بې بسۍ غزل لیکلی نشم، د پښتنو په بربادۍ غزل لیکلی نشم، په مصیبت کې په مستۍ غزل لیکلی نشم. دلته د غم د پاسه غم دی، زه به څه ولیکم. دلته د غم د پاسه غم دی، زه به څه ولیکم. په هر ستم پسې ستم دی، زه به څه ولیکم. او بې وفا شوی ټول علم دی، زه به څه ولیکم. او په اوښکو لوند چې مې قلم دی، زه به څه ولیکم. نو ما خو به ډېر څه لیکلي وو چې غم مې نه وی او غم به مې هم نه و. ملګرو چې صنم مې نه وی او چې رسوایي د پښتون قام په ټول علم مې نه وی. قلم په خوله شم، قلم په خوله شم چې په غم کې لیکل څنګه کیږي، او د رور په لاس باندې د روڼو وجل څنګه کیږي، او د اوښکو ډکې سترګې یار ته کتل څنګه کیږي. وخته دا کمه لوبه دې په ما کړې ده، او تا خو زما په بې بسۍ پورې خندا کړې ده، او په چپه خوله زما غمجن زړګي درزا کړې ده، او ستا په ستم باندې ما صبر او جړا کړې ده. نو یو خوا ظالم زما د قام په ککرۍ ناست دی، او بل خوا سکر اور مې هم وژني په مرۍ ناست دی، او نن مې ساده پښتون په داو د جوارۍ ناست دی، او دشمن له جوړه تماشه ده په بلۍ ناست دی. نو هر یو ظالم مې د قام خلک وار په وار وژني، او څوک مې چاړه په مرۍ کیږدي، څوک په دار وژني، او څوک مې د کور په درشل وژني، څوک په لار وژني، او یو پښتون راله د سر او د دستار وژني. نو غوښې مې مه خوره اشنا، زه د دې دپاره نه یم، او خپل ټپوسانو ته دې ووایه مرداره نه یم. او زه خو لوی قام لرم، بې روره او بې پلاره نه یم، او چرته میدان کې تښتېدلی د ګزاره نه یم. نو ستا په نظر کې زه وحشي یم، په هیڅ نه پوهېږم. ستا په نظر کې زه وحشي یم، په هیڅ نه پوهېږم، خو داسې پوهېږم لکه څنګه چې په یو دوه پوهېږم، داسې پوهېږم لکه څنګه چې په ورځ شپه پوهېږم، او داسې اوس په خبرو په دیوال د ناست کارغه پوهېږم. د خپل وطن نه به خورشید هر غدار وباسم، او زه هم فرهاد یمه په غرونو کې به لار وباسم. د ټولو ملګرو یو جهان مننه، ډېره مننه. الله حافظ.